بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه سئ نن موږ دغه کارونه چې موږ او تاسې په جیمیل کې وکړه هغه په یاهو میل کې کوو. یاهو مې ویلې ښه نو دغه ایمیل چې موږ ایمیل ادرس یې جوړه کړې ښه نو نن موږ او تاسې فیسبوک آی ډي جوړو په دغه ایمیل ادرس باندې چې موږ او تاسې جوړ ده. نو دلته زه ورته لیکمه facebook.com چې په دې کې خو به کوم یو نه وي راخلاص تیار لکه زه همیشه چې فیسبوک راخلاصوم له وسه مې نه ورته کېږي چې بیا هر وخت پاسورډ ورکوم تیار کړې راخلاص وي. ښه دا ګورئ پښتو ته وخت یې دا بېرته به انګلیسي ته څنګه اړوئ د دې لپاره دلته ګورئ انګلیش یو ایس دی باندې به کلیک کړئ نو انګلیسي سټایل ته به واوړي. ښه چې تاسې که خپل فیسبوک آی ډي لرئ دلته به یې ولیکئ پاسورډ به ورته ولیکئ لاګین باندې به کلیک کړئ راخلاص به درته. که چېرته یې نه لرئ ساین اپ ښه د آی ډي جوړولو لپاره د ایمیل که تاسو چیرې جوړوئ دوه لغات ډېر استعمالیږي یو کریټ نیو اکاونټ کریټ یا ساین اپ تاسې پرون په یاهو کې هم ولیدو ساین اپ بل ساین ان ده یا لاګ ان ده دلته تاسې ګورئ ساین ان لاګ ان لاګ ان دا چې کوم ده داخلېدو ته استعمالیږي. ساین اوټ لاګ اوټ لاګ اف دغه لغاتونه چې دي د آی ډي بندولو لپاره استعمالیږي یا یوزر اکاونټ بندولو لپاره استعمالیږي وتلو لپاره استعمالیږي له خپل هغه نه اکاونټ نه. ساین اوټ هم بعضې وختونو کې ورته استعمالیږي. نو موږ سید عباس ته اوس هغه جوړو یو فیسبوک سید عباس هغه به دلته ورته ولیکو دلته یې لیکلي موبایل نمبر یا ایمیل ادرس په دواړو جوړولی شي. په دې ځای کې به یا د موبایل شمېره لیکي یا به ایمیل رسمي چې دواړه ولیکي. نو موږ ورته لیکو سید عباس هغه 180@gmail.com او دغه به دلته دوهاري ولیکي دومره عجیبه نه چې کښېنې پاسورډ به هم ورته ورکړم زه او راځو دلته ډیټ آف برث به ورته انتخاب کوئ نه پوهېږم څوم مې ورته انتخاب کړی و هلته پروا نه کوي میل فیمیل جنډر به ورته انتخاب کوئ او کریټ اکاونټ باندې به کلیک کوئ نو که دې فورمې کې څه غلطي نه وي ایمیل ادرس به د فیسبوک آی ډي به جوړه شي. د دې سټپ نه مخکې بعضې وخت اکثره وخت د درته ښه ونه غوښته هغه موبایل شمېره دې تاسې راځي موبایل شمېره دې نه غواړي موبایل شمېره ته هماغه رقم میسج ته رالیږي او بېرته به هغه کوډ هغه باکس راځي درته بېرته به لیکي لکه موږ تاسې په جیمیل او په یاهو میل کې ولیده چې کوډ یې رالیږه هغه کوډ درته لیکي. خیر چې ملګري دې پیدا کړه له جیمیل نه را پیدا کوې آوټلوک نه زه ته هم چې دغه نه تېر شه چې سکپ نشته پکې ته هم چې نیکسټ یې که نه ښه سکپ سټپ دې قدم دې سټپ نه تېر شه یا چې دغه شمېره یې اخره مو وغوښتله دغه سټپ یې ورته وروسته کړی مخکې به مخته و نو شمېره دې بیا راته ووایه سید عباس هغه 765 26 90 او send me a text no next ka people who complete this step can recover a lost password easier okay خدینه تیرېدلی هم سي او ته هم چې ایډ یې که دغه موبایل نمبر دا د څه لپاره ښه وي که چېرته له تا نه دا خو دې باندې به کلیک کړم که چېرته له تا نه پاسورډ غلط سي بیا تا ته میسج کې پاسورډ رالیږي دغه شمېرې ته بیا ته کولی سي په راخلاص کړي کوډ راغی که نه د فیسبوک کوډ څه د اکثر لږ وخت هم ډېر نیسي که راغلی خو ډېره به ښه وي. میسج نه ده راغلی 57 ما ته به ډېر دې سره غلط شو کنفرم زم چې کله شروع کړم کله دري سي کله پښتو سي کله انګلیسي سي
کنفرم باندې ورته کلیک چې دې ته تایید وکړه نو دې ته فیسبوک چې دا ډېر په مشکله به اوس بندېږي یو هر څوک مه پکې اډ کوئ چې نه پېژنئ هغه واجب اکثر وخت بندېږي بیا وروسته عکسونه درته راړي دغه نوم ته وښایه دا څوک ده د دې بیا نه پېژنئ نو وخت یې لږ ډېر ونیو انټرنیټ پورې هم اړه لري خو پنځه نو پنځه او هفت پنځه دغسې خو که نه که په دې کې ریفریش بټن دلته دا F5 F5 سره ریفریش کېږي زه ته هم دلته ریفریش کړه انټرنیټ بیخي لږه چې ولاړ ده دا بیخي ریسټارټ څه نه پوهېږم چې هر څه وجه وه لږ به ریکارډینګ زه ودروم زه خیر ده ایډ فون نمبر مې ورنه کړه که نه نو 765 26 90 14 کنټینیو هغه کوډ بیا درته رالیږي که دغه نه فعلا دېرس نه بیا وروسته هم کېږي سټیپ سټیپ دا کار وکړو ښایي چې تا هغه جوړ څه فیسبوک آی ډي دې جوړه شوله راځو په دې خپل نوم باندې کلیک کوو چې خپل نوم باندې کله ته کلیک کړې تا ته څه ښکاري تا چې له خپلو ملګرو سره څه شیر کړي وي هغه ټول ښکاري ورسره که ته چا په کوم یو هغه کې ایډ کړه هغه ټیک کړی وې پوسټ کې هغه هم ټول ښکاري خو د ټول نه مخکې راځو موږ او تاسې پروفایل پکچر لګو پروفایل پکچر په کوم وخت کې ښکاري چې کله ته یو پوسټ کوې نو دا بیا هلته ښکاري ایډ فوټو باندې به کلیک کې کولی شي ته په عکس واخلې خپل کیمره کې د سره یې چا نه عکس واخلو علاوه اجازه به ورکړې ډېره تیاره ده دغه طرف ته څنګه ده که زه به خپل عکس په ولګوم څنګه خوښه ده ښه عکس به زه د هغه نه راواخلم له اپلوډ فوټو نه هلته تیاره ډېره ده پکچر کې به یو عکس راواخلو فرض که ما راواخیسته دغه عکس او فیسبوک باندې زه در تېرېږم د آی ډي دې جوړه شي ځکه چې هسې هم د هغه درس ده څه ورته وایي استعمال یې اکثر ورکو زده هم ده که نه دغه شیان خو هم ټول زده دي څنګه به پروفایل پکچر بدله څنګه به کور فوټو بدله ورسره نور انټرنیټ ډېر سلو ده دغومره درس بس ده نور به انشاءالله که ژوند بیا سبا وایو